په افغانستان کې د امریکایانو په 21 کلن شتون کې بلها جالب واقعې وشوې. په دې کې د یو مشر د خولې ما د یو واقعې په اړه باندې واورېدل چې کله په 2002 کې امریکایان افغانستان ته راغلل نو دوی په کندهار کې د یو عملیاتو لپاره یو ټولۍ ووتو خو هغه ټولۍ ټول په ټوله ورک شو. بل ځل چې دوی پسې یو بله ډله ورغلله نو د هغوی نه یو کس په ډېره تیزه توګه باندې چې دی وترولل شو او مړی راګوزار شو. دوی حیران شو چې دا څه چلو شو، دا څوک دي. کله چې هغوی تحقیق وکړ هغوی کتل نو هلته یو 14 فوټه دنګ ځوان پیدا کړو. آیا دې نه تاسو څه پورې خبر وئ؟ تاسو د دې په اړه باندې اورېدلي چې د کندهاري جاینټ په نوم باندې دغه کس بیا مشهور شو. په ټولنیزو صفحو کې د دې په اړه باندې بلها خبرونه هم موجود دي. دا ناشونې نه برېښي که چېرې تاسو وګورئ دلته په پښتونخوا کې په مردان کې چې کوم خان بابا دی یا که تاسو اوس وګورئ چې کوم هغه افغاني شیرخان دی، دوی هم اب نارمل دي، یعنې د نارمل انسانانو په شان دوی غټ نه دي بلکې ځینې جینیټیکونو د مخکې وروستوالي د وجې نه چې دی دوی په غیر معمولي توګه باندې غټ دي. نو ښایي هغه کندهاري جاینټ چې مشهور دی هغه هم داسې په غیر معمولي توګه باندې غټ شوی و، خو دوی د هغې په اړه باندې بیخي خیالاتي قیسې عامې کړي دي چې هغې په تبر باندې امریکایي عسکرو وژل یا چې دی دوی چې کله ورغلل نو هغې لګیا و ځان ته د نور انسانانو غوښې پخولې او دا او هغه. نو داسې کیسې د دې په اړه باندې ډېرې موجود دي. تاسې اوسه پورې د دې په اړه باندې اورېدلي او ستاسې خپل نظر د دې په اړه باندې څه دی؟ ما د یو تن نه د دې په اړه باندې تپوس وکړو چې دا ممکنه چې یو 14 فوټه دنګ انسان دې اوسي. نو هغه ماته وویل چې ممکنه خو ځکه ده چې په جلال آباد کې وایي یو چلګزی بابا دی، شیخان وادي راورته دی، دامان کې چېرته ده، وایي هلته یو بابا دی چلګزی ورته وایي. چلګزی مطلب 40 غزې، خو د هغې ډېر اوږد قبر دی. نو ما وایي 40 غزه قبر نو خو په موټرسایکل باندې طواف کې وایي چې نه، وایي هغې وایي 2 قطه کړی دی، وایي بیا یې ښخ کړی. نو تاسې د دې په اړه باندې اورېدلي که مو اورېدلي نو خپل معلومات د کندهاري جاینټ په اړه باندې ما سره په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو خلکو سره هم دا ویډیو شریکه کړئ تر څو دې په اړه باندې که څه معلومات واوسي چې راجمع یې کړو.